السلام علیکم دوستانو. ګل رخسار طلاق نه پس دویم واده د چا سره وکړو او د ګل رخسار ژوند څنګه تیریږي دغه ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکول غواړم. که چینل کې نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ. دوستانو د پښتو مشهوره سندرغاړي ګل رخسار چې حضرت ګل سے په خپله خوښ واده کړی و، څه ټایم مخکې حضرت ګل رخسار له طلاق ورکړی و چې طلاق تصدیق حضرت ګل په خپله کړی و. دوستانو نن سبا ګل رخسار ډیره په سختو کې ژوند تیروي او د ډیرو سختو حالاتو سره مخامخ شوی دی، ولې چې ګل رخسار حضرت ګل سره ډیره زیاته مینه کوله، خو ملګرو دا تر اوسه معلومه نه شوه چې ګل رخسار له طلاق په کومه وجه شوی و. نه تر اوسه پورې ګل رخسار څه ویلی دي او نه حضرت ګل. دوستانو په لایو ویډیو کې ګل رخسار بار بار زاړه وختونه یادوي. دې نه دا معلومیږي چې ګل رخسار ډیره زیاده پریشانه دی او د ډیرو سختو حالاتو سره روانه دی. دوستانو یو داسې خبر راغلی و چې ګل رخسار دویم واده وکړو، خوا خوشحاله دی، خو دا ټولې خبرې ګل رخسار رد کړې وې. دوستانو ګل رخسار په لایو ویډیو کې ویلي و چې تر اوسه پورې زما داسې څه اراده نشته چې زه دومره زر دویم واده وکړم. دوستانو ګل رخسار یو تکړه سندرغاړي دی او د مینوالو په زړونو کې یو لوی مقام پیدا کړی دی او د مینوالو ورسره ډیره زیاته مینه لري، ولې چې ګل رخسار اواز سره سره الله پاک ښایست هم ورکړی دی. خو ګل رخسار لا پکار دی چې اوس الله پاک رضی کی او الله پاک له توبه وباسي، د بکی ژوند به الله پاک په سیده لار روان کی. دوستانو دا موږ سره د نن ورځې د پښتو سندرغاړي ګل رخسار په باره کې نوې معلومات تر بلې ویډیو پورې په لویه لاس پارم. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.